ون په کانفرانس کې په جرمني کې چې کله غونډه وه نو وایي د جرمني پاچا هغه وخت امریکایانو ته ورته وویل چې په دې حمله کې زه در سره موافق یم په افغانستان حمله وکړي. وایي وجه څه شی دی؟ وایي وجه دا دی چې افغانان اوس هغه افغانان پاتې نه دي چې په غوږونو به اختان ولاړو ببر خلک به او دارنګې ګڼې ګیرې او دارنګې غټ غټ بریتونه. اوس خو چې مخ ته یې ګورې بس سټلی مخ به وي او دارنګې په ګیره کې به یې خطونه والي وي او میک اپ به یې کړی ځوان به وي چې ګورې لرې نه به لیلا ښکاري چې نږدې ورشي هغه به لالا وي. نو دغسې ځوانانو نه توره نه کېږي. دوی د اسلام دپاره څه نشي کولی، دوی د قرآن دپاره څه نشي کولی چې د چا سره خپل ځان فکر وي، د خپل ځان غم وي چې زه ډولي ښکاره شمه، ښایسته ښکاره شمه. هغه ځوانانو چې روس سره جنګېده او دارنګې د انګریزانو سره جنګېده اوږده اوږده جامې به یې وي، ګڼې ګیرې به وي، د نمایش او آرایش او ښایست پسې به نه ګرځېده. اوس خو ځوانانو ته آرایشګاه جوړ شوي دي. آرایش والا ځوان به توره وکړي؟ دا هېڅکله توره نشي کولی. هغه ځوان چې د بیبي او د بابا په منځ کې معلومیږي نه چې دا اوس بیبي شو که بابا شو. نو هغه جرمني پاچا یې ورته ویلې چې حمله پې وکړې تاسو کامیابېږئ، ځکه په افغانستان کې اوس هغه ځوانان هغه سپینګیري پاتې نه دي چې په غوږونو به اختان ولاړو او غیرتي خلک به وو، په ناموس به دوی غیرت کوو، په حیا به غیرت کوو. کافر سره به په زړه کې نفرت و، د کافر د کلتور و د رواج و د لباس و د دې سره به د دوی نفرت و. اوس هغه افغانان نه دي، ورځي کامیابېږي.